دغلته کلوزینګ ورکړي زه سیلانم. دا زما انټري شوه. دا چې دی زما سټاپ لاس شو. دا چې دی زما اوله ټي پي دا اوله ټي پي او دا چې دی زما دویمه ټي پي. نو وګورو چې څه کوي مارکېټ. راځئ په تمه شو چې مارکېټ اوس څه کوي. خیر داسې لیکویډیټي لا نه ده ایستل شوې. داسې لیکویډیټي وایستل شي په تمه به وي چې د داسې وایستل شي. خیر دلته ډبل باټم شته دی دلته دا هم چې د لیکویډیټي ده. نو ګورو چې څه کوي مارکېټ. دې لندې خو یې کلوز ورکړو. نو ګورو چې د خیر څه کوي. لکه څنګه مې چې مخکې ویلي که سټاپ لاس مې ولګېږي بیا هم په فایده کې یم ځکه ما هلته خپله فایده دلته ایستلې ده دلته. نو دلته یو سټاپ لاس شو. زه دلته بل ټریډ پسې ګرځم ځکه باید پوره خپل یو په دوه ریسک ریوارډ والم. دلته که ماته بریک آوټ راکړي دلته زه ټریډ ایستلی شم. دلته چې دی دغلته ډبل ټاپ دی دا زموږ لیکویډیټیانې راځي. دا هلته چې دی دا نه فیرالي ګپ دی نه هغسې مارکېټ راغورځېدلی شي دا د لیکویډیټیانو پسې. نو ګورو چې څه کوي مارکېټ. دا زما ټریډ ځای شو ویې ماشه دی چې دی سټاپ لاس شو. یو په یو خو ولګېده سیده یو په دوه ته په تمه یې چې څه کېږي. ماشاءالله ماشاءالله وی مارکېټ څومره ټیټ روان دی. څه کوي وهې دا زموږ دویمه ټي پي ښایسته ولګېده. دومره تېزه ولګېده که نه چې وایي زما ټریډ دغلته دی. ما موبایل ته پام دی دغسې بوم دغه زموږ د ورځې ټریډونه وو. او میک شور چې فالو او لایک ورکړئ. نو که داسې لایف ټریډونه غواړئ نو
تېره ورځ ورته کولی شم خو ماشه. خو